کله خو قیصر وایي چې دا بکۍ ماما زه درته ناست یم دی خو وایي چې د خپل سور نه چالو شوی زه به زړه ye kurbani aşki gam da khadin danu soch da gam taqat لري شفيفي يا قرباني دخای پلوی کرم وکیږي پاکل ګران شو زما د جانان مینه شکتاو چې چاکینو لکه هندو بې کلمې نشوي یا قرباني زما پټول سلام دا می کلام دې چې غلام ټول زما د زلفو ارزوونه خدای دې راولن مولا دې راولن چمن بیا زما د زلفو ارزوونه خدای دې راولن مولا دې راولن چمن بیا Davinizm sababaraşım saygıravalım Muladiravalım açtı gitti Afrika'dına düşmanım saygıravalım Muladiravalım Kaçamaya Zamanı zılgıvalım saygıravalım Muladiravalım
خاکه نو خاکه خو بغیر د خاکې نه کېږي نه. هغه مې راوس وایي زه دې خراب کړم مې ته خپلې جوړه زه وینم. نو هغه یو هلک و د کونډیزي و نو په کوڅه راته نو داسې څلورم لمبارکور و. نو هغې نه جینۍ راووته نو دا ښځه چې راوځي د کوره خپلوانو کره دننه کېږي نو دواړو طرفو ته وګوري چې څوک شته که نه. خو هغه هلک ورته وکتل نو هغه د هغه خوښه شوه نو چې ماسخوتن شو نو ما ورته ویې بېبې زه خو ستا یکې یوزي یم الله تعالی راله لوی جیداد راکړی دا راله پلار پیدا کړی دی خدای ورکړی او دا جینۍ کور چې و نو د دې پلار نوکر و خپل کور و تعلیم علم پرې کړی نو یې دی کره به راله کوهیدن کې نو هغې ورته ویې زه بس ښه ده نو سهار له هغه تلې چې خبرې ورته کړې هغې ورته ویې بلکل نو هغه د کوهیدن لینډ ټیک شو نو بیا واده وشو. واده چې وشي نو یو دوه درې ورځې دا خلک ګولي کې ایسته رایسته دا خپل خپلوان کېږي ګڼه ګوڼه. نو په څلورم ورځ کور خوشه وه دې خواښې او دې ځان له چای پخه کړه هغې وڅښله نو ورته وایي ځه بچې ته دې میښې ته وانډه وکړه زه به درته دا لوښي ووینځم. نو هغې کله وانډه کړې وه نو هغه د میښې خواله راغلی هغه خواښې کېناسته لوښو ته چې لوښو ته کېناسته نو هغه د میښې خواله راله نو میښه ناسته وه دا خور په غاړه شخوند یې کو نو د شونډانو کې زګ راوچو د هغه شخوند راشي که نه هغه زګ خوندې کوي. هغه واپس راله ویې ولې بچې وی هغه ټوپیس کوي نو چې غاښ څه پاکي نو بیا به ورته وانډه وکړه. دکه داسې جیوز کسې ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه د خپل داجي او داجي بله کیسه به کوئی یو هغه به هر څه وشي خو دا خو ته دا ریکارډ نیغ په نیغه تاسو زمونږ داجي د الله پاک خوشحاله او ښه ساتي. ګرانو کتونکو ملګري آنلاین کني نو آنلاین شئ زمونږ خوږ داجي راغلی دی او ستاسو لپاره راغلی دی. ما سپیشل ستاسو لپاره راوغوښته ستاسو د مینې لپاره راغی. دعاګانو کې یاد ساتئ زما نیکه هم تاسو سره دی تاسو مونږ سره یئ انشاءالله پروګرام په مخ کې بوزو. خاکی صاحب هم ناست دی یاسر بھائی هم ناست دی مونږ سره نور ملګري ناست دي د خیره سره. نو په دې وخت کې ماجد خان مونږ سره دی. ماجد بھائی آنلاین اوسئ نورې کیسې به هم تاسو ته کوو انشاءالله او نغمې به هم تاسو ته غږېږي انشاءالله. که تر اختیار په ما مینې ډېره له سره چاته فرمایش ملګري ووایه که تر اختیار په ما
ګودر غاړه یې جاره والا منینا د ګودر غاړه یې جاره والا منینا مست منګې بروړې دې لمبې دل بروړې دې عالم لارني سیا مست منګې بر ما درته ویم نه کول دي ما درته ویم نه کول دي منګي درغ دي نرم لانا سلینا منګي درغ دي نرم لانا سلینا مست منګي بروړې لمدي بروړې عالم لاري سیا تو مست منګي بر ما ته فرمایش ده د دی وایي د ګوپي هغه خبره نو دا خو زما مشره خبره ده خو چلیږي له او دا رښتیا دي ګوره دروغ هم نه دي هغه خو داسې کار و یاره داسې مونږ د 15-16 کال عمر کې وو نو روژې به وړو نه نیسلې یا لویو به نیسلې خو د نبي بیکي او بابا و هغه به 3 میاشتې روژې نیسلې اوس پات شوی دی هغه خدای پاک بخلي دي ځکه چې شوکدر او زبرګ او روژه 3 میاشتې به هغه روژې نیسلې د ماسخوتن په ډوډۍ باندې او هغه به چیټونه راولېږل کلو ته نو اختر به په هغې کېده تپوس د مشرانو نه کولی شی روژه به هم کېده سهاري ټیم و به داسې د 10 بجو ټیم هغه چیټونه راولېږئ سبا به روژه نو چاپېره غوغا شوه سبا خو به روژه یاره ولې دا موبایل نه وي نو خلک به یو دم نه خبرېده خو خبر به شه نو داسې جمع ناست وو 8-10 کسان نو هغه یو وایي ماما ستا څنګه چلم زه خو پکې یاره د عشق نه نیسم او دا پته راته نشته چې په ما اوړي که نه هغه بل ته ستا زه خو لومبی نیسم بیا نورې نشم نیسلی بس دې صحیح کار کوي بیا بس یې ولاره کېږي دیوال به په کلاره خېږي هغه بل ته ته زه خو یو نیسم یو خورم ته د سړي ځې هغه بل څه ټیټ کړو نو ستا څنګه چل دی وی یاره زه نشم ویلی ما پکې مرګ لیدلی ده خو د سبزلي ماما خبره بیا اخبار له ورکړي ما به وړوکوالي نه ګپ شپ لیڼو نه لګو نو یې بس که مې درته وکړه نو هغه به بیا خلک غوغا شي د یو شی نو هغه یاره وی زما ته خو مو ویل چې هلکه سبا به روژه یې ورشه بچې ولمبه جومات ته لاړ شه کپړې به بدلې کړې چې لمونځ وکړې نو استاد جي ته خبره وکړه چې زه به روژه نیسم که نه نو په ایمان زه خوشحاله شوم وی ومې لمونځ مې وکړې استاد جي ته مې چې زه به روژه نیسم جي وی استاد جي راته ویل چې تره خو چت کړه نو ما ورته د لاس اوچت کړه وی زه یو نیسه یو خوره وی ما یې چې ګېټ کولاو شو اوس په ټولې نیسم اراده مې د روژې به ټولو نو یې ښه په خوشحالۍ کور ته رالم چې رالم نو یې مور ته مې چې بیبیاړه د یوې وکړه خو زه به ټولې نیسم وایي بچې دا به موږ خوشحالېږو نن ته خو لا پوره بالغ نه دا ثواب به در سره زموږ هم کېږي وی پلار بازار ته تلو نو یو غټ ګوپي راړه کېمه نو هغه مې مور وی د ماښام نه وچولړل
ماسخوتن چې ډوډۍ ته کېناستو یو بېسیاره مې ځان موړ کړ چې هسې نه چې بېبي دې اوږدې پاتې شي مشران به اوږده پاتې کېدل اوس نه پاتې کېږي ولې لوډ سپیکرې شو نارې وایي نو بس هغه یاره اوږده شوم چې اوږده شوم چې مور مې پېشپنیله پاڅېده یې کټلی راله لته ورکړه چې پاسه بچې ځان ویښ که او مخ خلاص وکړه چې خوب دنه وتښتي په ویښه پېشمنې وکړه هسې نه چې سبا بیا لا وږې لا تږې نو یې خوب رانه ماما د یارې وتښتې د وجود نه مې چټ خوب لا پاڅېدم مخ خلاص مې وکړې چې روټۍ ته کېناستو نو پلاره زه ناست وو او مور راته غوړ او چای کېښوده وی ما ورته وایي چې بېبي هغه ګوپي نشته وایي چې شته نو یې هغې راله ماما ګرم کړ نو یو غوړي پکې واچوي هغه را باندې خو لګي بېسیاره مې یو 3 پراټې وخوړې خوړې به شوې ولې زما یو بیماری نه وي او زما یې ټیک وي نو خوړې به ما به خپله د جوارو یو ډوډۍ وخوړه لویه اوس هغه یو ډوډۍ څه کې هغه نیمه نشو خوړی نو هغه یاره داسې جوټه مې ووله وی مور صحیح کړه به یې راته چې نیغ کښېنه نه د اوبه مې درته ایښي دي کانډول کې چې اوبه وڅښې به چې مشرانو به بانک کې څښلي اوس هم ډېر خلک څښي نو یې ور به شي بیا به لمونځ وکړي نو چې راشي اوږده به شي نو بیا به دې پاڅو نو یې ماما بانک چالو شو نو هغه غټ ناتوږلی جام د اوبو هغه مې راواغېستو نو تږې نه وم خرته چې تږې نه شم نو تاسو ته پته ده چې د اوبو د ګوپي خپله کې نه لګي نو بس لاړم جومات ته روان شوم چې جومات ته روان شوم داسې چالای غوندې چې مې خېټه کې جوړه شوه نو ځان مې کلک کړ چې هوا رانه لړه نه شي ساده و خلک هسې نه روژه به مې خرابه شي وی چې اودس چارداب کوم نو ورو ورو هغه چالای غټېده یاره خو یې چې بس دودن نه شو بس سنت مې وکړه او ستا جنیت وکړ نو د سهار کراتونه هم اوږدي نو یې چې څنګه کرات چالو شو نو مازغو ته مې ګیس لاړه هغه ته مې یو چالای ارامه شوه د باده وی ما یې چې دا روژه به مې مړی خو مړ دې شمه خو دا به نه ماتومه نو یې بس ماما چې څنګه مونځ وشو نو یې ځان له مې په مخ خلاص راکړه ځان له مې اشاره د دعا ورکړه خپلې سپلای مې اړولې په خپل یا کور ته راځم ولې مازغو ته مې ګیس رسېدلو وی چې لاړم کور ته یې باب مور ته یې چې واوره بېبې که زه مړېږم بېسوده شم نو ماله ګوره روژه ماته نه کوي مړ دې شم خو روژه نه ماتوم زه خو درنګ دی که ساعت ته یې ښه نه یم وی ولې بچې دې زړه ته مې چالای غوندې کې ارامه شوې ده مازغو ته مې ګیس ختلی دی ټیک نه یم وایي بچې دا بادي دی که نه منځ کې ده ځان سره په خپله کړو نو یې زه نن به دله سپیرکای راوغواړم نو یې چې په مړه خېټه تلی بچې اچې نو یې بادي به دې نه ښه کولاو به چلیږي خیر دی که بادي چلیږي یا وی د پچوالي سره باندې ماپ شه ماما راووتم د کوڅې دروازې ته او یو هوا مې را پرېښوده ولې بانګ مالده ډکو په یو حساب ځم جومات ته قدمونه اخلم زړه مې موخه کېږي هوا مې چالي ده وی چې یو شل 15 قدمه لړ مې ما چې زه پیدا شوم دومره اوږده پوسکای مې نه ده اچولی خو زما خیال دی یو ساه رانه په کونه وځي مې د ګډال دیوال و هغې څخه مې زړه راولګول ځان ته مې د شهادت کلمه وویل ما ټیک شوم بلکل یاره تا پکې ما لیدلی دا هم وشهله ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه چې ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه ملګرو زما دا جی چای وسکئ ګرانو کتونکو جلال بھائی او مصطفی بھائی او نور څومره ملګري دي هغوی چې څومره کمنټسونه دغه وکړلو شهزاد بھائی ډېره زیاته مننه او انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به تاسو سره ملاقات کیږي انشاءالله راتلونکي جمعې له او د ټپې دغه مو شو ستاسو او
د نغمې مو شو او د کیسې مو شو. نو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریا ریاض علي بھائی، شوکت بھائی او شهریار بھائی، ابن امین بھائی، یاسر بھائی، کیسر خاکی بھائی د طرفه، جلال شاه ډېره زیاته مننه، یاسرید بھائی ډېره زیاته مننه چې هغه موږ له ځای کې دغه وکړو. راتلونکي پروګرام کې خپل فرمایشونه موږ ته وایي انشاءالله. والسلام. د الله په امان، د الله